نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو د سنگر خاطرې خپرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو اوریدونکو دا د زه سید سدیس هاشمي یو ځل بیا د سنگر خاطرې خپرونې له لارې ستاسو درنه خدمت ته راحاضر شوی یم. درنو اوریدونکو د سنگر خاطرې د خپرونې په بهیر کې دا ځل د قندهار ښار د اومې امنیتي حوزې اړونده د اسلامي امارت د مجاهدینو یو کمپ ته راغلی یم. قدرمنو اوریدونکو په دې کمپ کې هم بې شمېره مجاهدین شتون لري او یو ځانګړی خدمت او دنده ورته غاړې ده. درنو اوریدونکو په دې کمپ کې ټوله مجاهدین په خپلو ورسپارل شوي چارو او مسؤلیتونو باندې بوخت دي. مخته مو قدرمنو اوریدونکو یو مجاهد ولاړ دی، ورځو له دغه مجاهد څخه وپوښتو چې تاسو درنو اوریدونکو ته خپل ځان در وپېژنئ او د ده څخه امید لرو، تمه لرو چې د سنگر خاطرې د خپرونې په بهیر کې له موږ سره خپل خاطرات او د جهادي سنگر کیسې شریکې کړي. مجاهد صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلاست. دا د شریعت غږ رادیو د سنگر خاطرې خپرونه ده. که تاسو لومړی زموږ د شریعت غږ رادیو د سنگر خاطرې خپرونې درنو اوریدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو هم ستړي مسئ، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ زما نوم مولوي بخت محمد چې مشهوره په حکمل باندې یم. حکمل صاحب په خیر راغلاست زموږ خپرونې ته. مننه کوو چې تاسو زموږ سره ګډون وکړلو او په دې امید چې تاسو خپل خاطرات له موږ سره شریک کړئ. حکمل صاحب محترمه دا راته ویلی سي څومره وخت کېږي چې په دې سب کې مو خدمت پیل کړی دی؟ حکمل صاحب محترم ډېره مننه. په دغه سب کې چې موږ داخل سوي یو د جهاد مو را شروع کړی دی نو تقریبا 11-12 داسې کاله کېږي چې په دا خدمت باندې موږ لګیا یو، دا خدمت کوو. حکمل صاحب محترمه 12 کاله کېږي چې تاسو خدمت روان کړی دی او په دې اغزنه او له سختو پیچومو ډکه لاره کې سفر کوئ. راته ویلی سي چې هغه وخت تاسو چیرې واست؟ په مدرسه کې واست؟ یو طالب العلم واست؟ کور واست؟ چا دعوت کړلاست چې راځه جهاد ته ولاړ سو په دې خدمت کې اشتراک وکړلو؟ په څه کار باندې اخته واست؟ ډېره مننه. موږ په یو اجره کې وو، سبقان مو ویله، نو بیا زموږ ملګري کړله، نوبتونه یې تېرول. نو دا د جهاد خوند و لذت موږ ته استادانو هم راښولی وو، بیا د جهاد خوند موږ هم لیدلی وو. نو بس په دغه باندې د ملګرو سره په کمربندو کې یو ځای سولو، سنګرو ته ورسره ولاړلو. نو د هغه وخت څخه بس را شروع ته راوڅپه دي. حکمل صاحب په لومړي ځل په کوم ولایت کې تاسو خدمت روان کړئ؟ تاسو یادونه وکړله چې زه په یوه حجره کې طالب العلم وم، د خپلو ملګرو سره ولاړلم د جهاد سنګر ته. راته ویلی سي چې تاسو په کوم ولایت کې واست؟ په کوم ولسوالي کې واست؟ موږ د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ کې وو. د تریخ نور سیمه ده چې په دغه منطقه کې موږ ګزاره کوله، دلته وو. نو د دغه ځای څخه زموږ جهاد روان سو. راته ویلی سي حکمل صاحب چې له چا سره په لومړي ځل ملګري سولاست؟ د جهاد په سنګرونو کې خو د اسلامي امارت د مجاهدینو په بېلابېلو نومونو دلګۍ درلودل او مسؤلینو به یې ځان ته یو ډول نومونه کارول او هغه به داسې نومونه وه چې دښمن به ډېره بیره ورڅخه درلوده، د دښمن په روحیه به یې تاثیرات درلودل. تاسو له چا سره ملګري سولاست؟ موږ اول بله چې ملګري سولو په ناوې ولسوالۍ کې خدمت کوي، د سراجي صاحب ملګری وو، د حاجرې شهید په نامه و، شهید سو، الله پاک د شهادت قبول کړي. نو موږ د هغه سره ملګري سولو. نو بیا مو څه دغه نه دی کړی، تر اوسه پسې هم د هغه ملګري یو، د هغه څخه یوې خوا ته هم بیا نه ولاړلو، تر اوسه پرې ورسره وو. مننه کوو. حکمل صاحب محترمه تاسو د جهاد سنګر ته ولاړلاست. دا راته ویلی سي چې تاسو په لومړي ځل د جهاد ډګر یا سنګر ته ولاړلاست، تاسو له وسلې کارولو سره ناشنا واست که مو وسله مخکې له دې چې تاسو سنګر ته ولاړ سئ زده کړله؟ نو داسې موضوع چې دلته د مجاهدین چې زموږ سره سبقان ویل، نو د دوی څخه مو هم څه ناڅه سبقان اخیستي وو پر دې برابر باندې. بیا چې کله ولاړلو وطاق ته، بیا هغه خپل امیر موږ انتخاب کړلو، توپک یې راته راوښوی، هغه د کمربند طریقه راته راوښول، د ترکشانو، د پیریو، د ګزمیو، د کمینو. دا بیا هغه زموږ امیر چې موږ ورسره ملګري وو، بیا هغه موږ ته دغه راکړی. اول خو هغه زموږ ملګرو وو چې مثال موږ سره حجره کې وو، سبقان یې ویل، هغو به دا موږ ته راښول. حکمل صاحب د مین کارېدنې یا جوړېدنې سره مو علاقه پیدا کړله، هغه مو زده کړله که نه؟ و زموږ ګزاره چې وه تقریبا 6 کاله 7 کاله مکمل. ما خپله د مینو مسؤلیت درلودی چې د مینو جوړول هم زموږ وظیفه وه، او بیا مو خپل ملګري درلودله چې پټوره مو هم. خو د ولسوالۍ په دغه باندې موږ مثال مینونه جوړول، نو بیا مو دا نور مجاهدینو ته ورته وضعیه کوله، بس خپلې ساحې مو درلودلې.
موږ خپل شخصي ملګرو مثال یو ځای د مین کار کوي پټول مو، نورو مجاهدینو ته چې موږ مینونه توزیع کول هغوی بیا بل ځای پټول. نو بس د مینو جوړولو دغه کیسه زموږ وه، خو په پټولو کې هم ورسره همکاره وو. نور نو بیا په ولسوالۍ کې مثال موږ خپل ځان ته مجاهدین درلودل او اتاکونه مو درلودل چې هغو ته مو د هغه وظیفه ورکړې وه چې تاسو به د مینو کار کوئ، مثال مینونه به پټوئ. د اسلحې د مبارزې تر څنګ به د مینونو مبارزه هم مخته وړي، مینونو به هم دشمن پر ګزمو باندې پر اکمالاتي موټرانو باندې قطارونو باندې انفجاروي که نه؟ نو د مینو کار خو چې مختلف و. اکثره وخت کې مو داسې مینونه مثال کاروله چې کله به یو د دوی کاروان را روان و د کفارو، نو بیا به مو مینونه مخکې ورته کښېښوله، کمین به مو ورته ونیوئ، جنګ به مو شروع کړئ. مخکې له کمین څخه موږ د مینو څخه کار اخیستی، او داسې مو هم کوله چې مثال کله موږ د دشمن پر یو قرارګاه باندې عملیات کوئ، نو بیا مو هلته هم د مینو څخه کار اخیستی، یا مو مثال دیوالونه ورپټاول یا مو دروازې ورپټاولې، بیا مجاهدینو ته اسانه لار پیدا کول چې مجاهدین په اسانه طریقه قرارګاه ځای ته ننوځي، ځکه چې دروازې ته خو دوی متوجه وي، نو پر دروازه خو نسي ورتلی، بس به مو دیوال ورته پټاو کړي. بیا به کله چې د دشمن مرکز به زموږ لاس ته رالی، نو بیا به مو هغه م ورپټاو کړي، د هغه جوړول مو هم په مینو باندې کول. یعنې د مینو نه ستاسو د جهاد یا نظامي خدمت په ډګر کې تر ټوله اغېزناکه وسیله وه د دشمن پر وړاندې که نه؟ مین چې مین یعنې دوی د مین دپاره یوه لار نه کړله پیدا، ځکه چې موږ ډېر تخنیکونه د دوی سره وکاروله، نو د یوه تخنیک مخنیوی چې به دوی راڅخه وکړي، بیا به مو هغه تخنیک واړوي بل تخنیک ته، هغه تخنیک مو بیخي که درته وایم چې تر 10 رقمه 20 رقمه تخنیکونه موږ ډېر واړول، مو ورته بدلوله دا تخنیکونه، ځکه چې د یوه تخنیک سره به دوی به لڅوله، د هغه څه به موږ کار نسو اخیستلی، دوی به یا پیدا کوئ یا بیا دوی نسو خوږوئ، بیا به مو هغه تخنیک اړوئ، بیا به مو بل تخنیک جوړوئ. حکمل صاحب، تاسو د مین په جوړېدنه کې ځانګړي مهارت لري، تاسو یادونه وکړله چې موږ مین جوړولی سو او د کارېدنې ځینې جریانات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. دا راته ویلی سي د مین انفجار د دشمن پر روحیاتو، د دشمن پر پوځیانو موټرونو باندې څومره تاثیرات درلودل، دشمن ته یې څومره تلفات درلوده، دشمن څومره ویره او کرکه ستاسو د مینونو له انفجار څخه درلودل؟ دشمن چې دومره به ماس خبر سو چې په دغه ساحه کې یا مین سته، یا د سړک باندې یا د پلچک باندې یا بل ځای باندې، بیا نو دشمن پر داسې ساحو باندې نه راکلی، نو داسې وختونه راغلله چې دوی به سړک پرېښوي، ټانګان بیا په مځکو کې را روانول. سره له دې چې دشمن سره زرې موټر ورسره وه، فضا د دشمن په لاس کې وه، دشمن سره پرمختللې وسلې پرمختللې تکنالوژي ورسره وه، خو ستاسو له یو کمزوري مین څخه دومره ویره درلودل که نه؟ بلې وه، هغه زموږ د مینو څخه دوی دونه ویره درلودل چې ماز به پر هغه منطقه باندې د دوی دا قدر سر خلاص چې پر دغه ساحه باندې مین سته، بیا هېڅوک هم دوی نه باندې راکړل، که ضربتۍ و نه ضربتۍ باندې راوستی نه ټانک باندې راوستی، دا کوچني موټران خو بالکل دا خو نه راکړله، او دا زرې موټران چې وه دا بیا واړوله خامې ته، بیا بیا په مځکو کې روانول. حکمل صاحب، راته ویلی سي چې کله تاسو د دوی پر موټرونو یا پیاده ګزمه باندې د مین انفجار وکړلو، دوی به بیا کوم عکس العمل ښودلو؟ دوی به څه کوله د دشمن عسکرو؟ هغه که امریکایان وه یا د هغو ګوډاګیان وه، څه به یې کوله حکمل صاحب؟ هغه نو دوی ډېرې جنایتونه په دې کې کول، چې کله به مین پر دوی باندې پټاو سو، هغه خاطرې بیخي ډېرې دي، خو د هغو خاطرو څخه چې یوه خاطره دا ده چې زموږ کمربند و، کمربند کې پر دوی باندې مین پټاو سو، نو په دغه کورو کې څوک نه و چې دوی یې ګیر کې زهیر کړي، نو بیا د کورو څخه دغه د خلکو مالونه چې پراته وه، یا غنم و یا بل شی و، نو دغه ټانک د پورته کړي و، هغه ټانک روان و، شاته برته وتل، مجاهدینو شاته مینونه ورته پټ کړله، نو بیا پر دغه ټانک باندې په خپله مین پټاو سو. خو چې کله دوی ولاړله چې موږ ساحې ته ورغلو، نو اکثره ځکه په غنمو جوارو باندې لړلې وه چې د دوی د ټانګه څخه دوی سوې وه د غلا په باب کې، او داسې ډېرې خاطرې نورې راللې چې کله به پر دوی باندې مین پټاو سو، نو بیا بیا د دا کلي عوامو سپین ږیري راوایستل، وهل و ټکول به یې، ځوانان بیا بیوله، بندیانول بیا د پیسو په وجه باندې برته ایله کول، خو سر د دوی په دې باندې ښه خلاص و چې مثال دا مین خو د طالبانو له طرفه څخه دی، خو بیا هم دوی چې دا مشکلات جوړوله، هغه د دې دپاره چې د خلکو د مجاهدینو څخه نفرت وسي او بد یې ځینې راسي او څوک مجاهدینو ته زړه ښه نه کړي، خو بیا هم الحمدلله په هغه کې زموږ سره خپل عوام وړنه
تر هغه حده پورې همکاره وه چې د دوی په وس کې څونه طاقت و هغه خپل وس زموږ څخه نه و درغولی چې په هر باب کې و که د شپې مثال کومک مو ځینې غوښتی وای که مو د ورځې کومک ځینې غوښتی وای که مو چک پوینټ ته اچولی وای پیردارۍ ته مو اچولی وای مخ ته مو لار په صفا کړی وای چې هر دغه موږ دوی ته کړی وای خو الحمدلله زموږ عوام وړاندې زموږ په بغل کې ولاړ وه یعنې له هر طرفه ستاسو سره ولس همکار و که نه؟ و د جهاد چې روان و د ولس په همکارۍ باندې زموږ سره روان. مننه کوو حکمل صاحب، ستاسو څخه مننه چې له درنو اورېدونکو سره خپل جهادي خدمت جریانات شریکوي. حکمل صاحب محترمه، دا راته ویلی سي چې د امریکایانو مورال د جګړې په ډګر کې څومره و؟ امریکایانو به د اسلامي امارت د مجاهدینو له بریدونو څخه څومره ویره او کرکه درلودل؟ راته ویلی سي چې کله به د اسلامي امارت مجاهدینو د امریکایانو په پیاده ګزمه یا موټرانو باندې بریدونه ترسره کړل، امریکایانو څه کول؟ څومره ویره یې درلودل؟ امریکایانو په کومو جنایاتو لاس پورې کولو؟ یا هغه د امریکایانو سره موږ مثال ډېره مبارزه وکړله، مینونه مو هم باندې پټاو کړله، د هغسې مخامخ تعرضي جنګونه مو هم ورسره وکړله، خو چې کله به امریکایان یا خوښ سوله یا به مین پر پټاو سو یا به هغسې جنګ کې خوښ سوله، نو دوی به بیا د دغه عوامو سره هغه سلوک کوي چې دغه زموږ کسات به ټول تر هغو وکښوي. نو امریکایانو هېڅ دغه نه درلود استقامت په جنګ کې چې ټک به پر وسو، نو بیا به دوی د هغه ځایه څخه ځغاستله، که د ځغاستې لار نه وای جوړه کړې دستي به یې تیاري راوغوښتلې، نو د جنګ میدان ته امریکایانو هېڅ ایمان نه درلودی. امریکایانو دې ته زړه نه ښه کوي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو سره ځان لاس او ګرېوان کړي که نه؟ یا هغه زړه نه ښه کوي. اکثره وختو کې به دا رقم پیښه سوه چې په ملي اردو باندې بیا خپلې درشانې اغوستې وې، هغه بیا مخ ته را روان کړله، دوی به د اردو په درشانو کې سوله، دوی به شاته را روان سوله. نو بیا چې به کله جنګ شروع سو دوی به شاته وځغاستله او هغه اردو بیا پرېښول. نو اکثره وختو کې موږ داسې هم ولیدل. نو و جنګ ته امریکایانو زړه نه ښه کوي، ولې جنګ کوای نه سو. حکمل صاحب محترمه، تاسو په هلمند ولایت کې جهادي خدمت کړی دی او هلمند ولایت یو له هغو ولایتو څخه دی د هیواد چې امریکایانو یا صلیبي اشغالګرو په څرګند ډول اعتراف کړی دی چې زموږ د پوځیانو نیمایي برخه په هلمند ولایت کې وژل سوي دي. نو تاسو په هلمند ولایت کې جهادي خدمت کړی دی او د ډېر وخت سابقه د جهاد په خدمت کې لري. حکمل صاحب محترمه، راته ویلی سي چې تاسو په یوه چاپه کې د اشغالګرو له طرفه ښکېل سوي یاست که نه؟ بله و امریکایانو له طرفه څخه په دوه چاپو کې راګیر سوي یو. یو ځای په دغه تاریخ نور کې و، بل ځای مرجع ولسوالۍ کې هم موږ د امریکایانو له طرفه په چاپې کې راګیر سوي، خو الحمدلله په لاس باندې نه یو ورغلي. د اسلامي امارت مجاهدینو د دې د چاپو پر وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو هم مقاومت کوي، همیشه به د دې چاپې شاته تنبولې که نه؟ بله و یو وخت کې تاریخ نور کې چاپه راغله، نو وتا کې موږ 15 کسان وو، 2 کسان مو شهیدان سوله، خو الحمدلله د دوی یوه طیاره هم دلته شوه سوله چې موږ مبارزه ورسره وکړله په تاریخ نور کې، او 3 کسان مجاهدین الحمدلله ژوندي ولاړله، ووتل د دغه میدان څخه ځان وویستی. مننه کوو حکمل صاحب محترمه، ستاسو له خاطراتو او د جهادي خدمت له جریاناتو څخه چې له درنو اورېدونکو سره شریکوي. حکمل صاحب محترمه، راته ویلی سي چې د جهادي خدمت تر څنګ مو د اسلامي امارت د مجاهدینو فرهنګي مواد، نعتونه، ترانې، فلمونه کتله که نه؟ او که دا راته ووایاست چې ستاسو په روحیاتو باندې دغه ترانو څومره تاثیرات درلودل حکمل صاحب؟ بلې و ترانې مو اورېدلې، ځکه چې ترانې وې زموږ د عوامو وړونو دپاره، نو تاثیرات یې درلودل. ترانو ډېر تاثیرات درلودل، ځکه چې اکثرو ترانو کې د حدیثو د آیات اقوال بیانېدل. بیا چې په موږ کله دغه سولو متوجه سول، نو پر موږ بیا ډېر تاثیرات وکړل، او په ځینو ترانو کې به بیا د دښمنانو جنایتونه بیان سول چې دوی دغه جنایتونه کړي دي، هغو به هم تاثیرات را باندې کول. نو په دې وجه باندې موږ ترانې اورېدل او ترانو پر موږ اغېز درلود. یعنې تاریخي حوادثو او د اسلام د اتلانو یادونه او ستاینه پکې سوې وه که نه؟ ستاسو وینه یې پر جوش راوستل، تاسو د جهاد سنګر او خدمت ته لا نور هم ګرمولاست که نه؟ بلې و د مجاهدینو اتلولي به وستل سوه، د دښمن جنایات به وغندل سول، تاسو به یې ورته متوجه کړلاست، تاسو یې نور هم پر جوش راوستلاست که نه؟ بلې و چې د مجاهدینو اتلولي و هغه د قربانیو ستاینې چې به وسولې، نو موږ به بیا هم د خپل ځان به موږ ته هېڅ شی نسو معلوم، چې مثال زموږ
دغه څخه په زرهاو شهیدان تللي دي، نو موږ هم هېڅ شی نه یو. مننه کوو. حقمل صاحب محترمه، که تاسو درنو اورېدونکو ته یوه ترانه انتخاب کړئ، ستاسو د انتخاب څخه چې تاسو به ترانې پخوا اورېدلې د جهاد په سنګرونو کې، که تاسو یوه ترانه داسې ترانه انتخاب کړئ چې درنه اورېدونکي راسره واوري، بیا به هم خپل خپرونې ته دوام ورکړي. ترانې خو زما چې خوښې دي، ډېرې ترانې چې مې خوښې دي، چې مینه ډېر ورسره لرم، د فقیر محمد درویش ترانې مې خوښې دي او اکثره وخت کې مو هغه اورېدلې. نو اوس به یوه ترانه د هغو ترانو څخه چې زما ډېره خوښه ده نو اورېدونکو ته بیا وړاندې کړو. مهرباني وکړئ. د فقیر محمد دغه ترانه چې ده چې وایي هېڅ چیرې خالي به دې سنګر نسي او بیل به دې په هېڅ قیمت لښکر نسي، دغه ترانه مې خوښه ده. مننه کوو حکمل صاحب محترمه، ستاسو له انتخاب څخه درنو اورېدونکو ورځو د الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب هغه ترانه اورو چې د مرحوم امیر المؤمنین له محمد عمر مجاهد صاحب مقام ته یې ویلې ده چې وایي هېڅ چیرې خالي به دې سنګر نسي، بیل به دې په هېڅ قیمت لښکر نسي. قدرمنو اورېدونکو ورځو ترانه اورو، بیا هم له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست درنو اورېدونکو، دا د شریعت غږ راډیو ده. تاسو زموږ غږ د شریعت غږ راډیو څخه پر 90.6 FM څپه باندې اورئ. قدرمنو اورېدونکو، له موږ سره حکمل صاحب د سنګر خاطرې د خپرونې په بهیر کې ملګری دی او حکمل صاحب د هلمند ولایت په ځینو ولسوالیو او سیمو کې جهادي خدمت ترسره کړی دی. فی الحال د کندهار ولایت د اومې امنیتي حوزې اړونده د اسلامي امارت د مجاهدینو د یو کمپ مسؤلیت پر غاړه لري. حکمل صاحب محترمه، ستاسو ښه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی او له موږ سره خپل خاطرات شریکوئ. حکمل صاحب محترمه، د جهاد په سفر کې په دې اغزنه لاره او سختو پیچومو کې طبعا پر ټولو مجاهدینو باندې سخت او خواږه خاطرات راغلي دي. دا د سنګر خاطرې خپرونه ده او درانه اورېدونکي ستاسو د یوې سختې خاطرې د اورېدلو په تمه دي. دا راته ویلی سي چې ستاسو دپاره د جهاد په سفر کې تر ټولو سخته خاطره کومه خاطره ده چې ستاسو دپاره هېڅ کله نه هېرېدونکې ده؟ خاطرې خو چې راغلې وي ټوله سختې وي، خو بیا هم یوه خاطره به زه د اورېدونکو سره شریکه کړم. هغه دا رقم و چې موږ په تاریخ نوور کې مثال اوسېدلو ناوه ولسوالي چې وه د دښمن موقعاتو حالت ته دښمن اوسېدی. نو موږ یوه شپه د عملیات تضمین برابر کړي چې عملیات وکړو پر ناوې ولسوالۍ باندې. نو موږ چې کله ناوې ولسوالۍ ته راشوسولو د دښمن پر پوستو باندې مو عملیات شروع کړل. په دې مابینځ کې 2 پوستې فتح شولې. تاسو د عملیات د ورځې پیل کړل که د شپې ماښام ناوخته څه وخت مو تاسو عملیات پیل کړل؟ یا زموږ عملیات چې وه د شپې مو پیل کړل. تاسو ولې عملیات د شپې پیلول؟ سبب د دې څه شي و؟ دا د شپې عملیات چې موږ پیلوله اکثره وختو کې داسې و چې زموږ سره یو ځانګړی لیزري کتا را سره وه. نو بیا لیزري کتا خو د ورځې سال خپل هدف ته نه سوی رسېدی، نو بیا د شپې موږ په دې لیزري کتا باندې ډېر ښه هدف ته رسېدلو. له بل طرفه د شپې د خلکو رفت آمد، د ملکي وګړو رفت آمد هم په لارو ګودرو سیمو کې نه وي، ټوله خوندي ځایو کې یا په کورو کې وي یا په محفوظ ځایو کې، که نه؟ بلې و دا د شپې عملیات دا ګټه درلودله چې زموږ عوام وروڼه نه په کښتو کې اخته وي، نه په کارو باندې اخته وي، نه پر لارو باندې وي، دوی ټوله خوندي ځایونه وي، په کورونو کې وي. نو موږ چې به کله دا د شپې عملیات کول، لوی سبب یې دا و چې زموږ عوام وروڼو ته مشکل جوړ نه سي، خوږ نه سي، ځکه چې د شپې اکثره کې خوندي وه. نو په دغه وجه باندې موږ د شپې عملیات شروع کړل. یوه بله خبره کوم حکمل صاحب، لکه څرنګه چې دښمن د شپې چاپې اچولې، تاسو هم برعکس د دښمن پر پوستو او قرارګاو باندې د شپې عملیاتونه کول، که نه؟ بلې و موږ د شپې عملیاتونه کول، خو دغه د دوی د چې څه رقم ترتیب د دوی د و، خو داسې و چې دا دوی به د شپې عملیاتونه کول، د دوی په اکثرو عملیاتو باندې بیا موږ خبرېدلو. او نو زموږ عملیاتونه چې وه هغه بیا پر دوی باندې ډېر قوي وه، یعنې موږ دا د شپې په عملیاتو کې ډېر مخته ولاړلو. نو په دغه وجه باندې لامل د دې سوله د ستاسو د شپني عملیاتونه چې ډېرې پوستې ډېر ساحت دښمن له لاسه ووتل، ستاسو لاس ته ولوېدل، ستاسو عملیات به ډېر بریالي وه، که نه؟ بلې و د شپې چې به موږ پر کوم ځای باندې عملیات وکړي، د الله تعالی په نصرت سره خامخا به هغه منطقه زموږ لاس ته لوېدل، هغه ساحې ته به مجاهدین رسېدل، ځان یې رسوي. نو بیا چې موږ کله راشوسولو ناوې ته عملیات مو شروع کړل، په دې مابینځ کې 2 پوستې فتح شولې. نو وروسته د دې 2 پوستو څخه چې موږ حرکت د بلې پوستې پر خوا باندې وکړئ چې مخته د دښمن بل قرارګاه وه، موږ هلته عملیات کوئ.
نو د ناوې ولسوالۍ څخه و دوی ته کومک راورسېدی، شوبلې و ټانګان یې راغلله. موږ و هغو ته کمین ونیوی په لارې کې، د هغو سره مو جنګ شروع کړي. هغو سره چې مو جنګ شروع کړي په دې مابینځ کې د دښمن طایرې راللې، پر موږ باندې بمبار وکړي. نو زموږ د جنګ مسؤل او زموږ د لښکر مسؤل چې و هغه شهید سو. هغه دوربین والا مو اکثره شهیدان سولله چې په جنګ د دښمن سره اخته وه. نو بیا طایرو ډېر دوام وکړي. موږ دلته شاوخوا جواري و، په جوارو کې پټ سولو. بیا دښمن راللې، هغه شهیدان یې راکش کړل، ویې وړل. په موږ پسې ډېر تلاش وکړي، حتی د شپې د 9 بجو څخه تقریبا د غرمې تر 11 بجو پسې موږ دلته پټ وو. د غرمې تر 10 بجو پورې دوی په موږ پسې وګرځېدل، خو بیا هم الحمدلله موږ پیدا نه کړلو. نو بیا وروسته دا زموږ د جنګ د مشر امیر چې و، معاون چې و، هغه معاون دی بارغږ وکړي، ول کوم کسانان چې مثال خوندي دي هغه خو د هغه خپل پر خوندي ځاګو باندې کښېني، او چې کوم کسانان نه دي خوندي هغه دې ځانونه محفوظ کړي. نو بیا دا غږ وکړي چې دا دوی چې کله ولاړله نو برته موږ ورته د جنګ تضمین لرو، جنګ به شروع کوو. او خو دلته چې غرمه سوله حالات ډېر لوی مشکل ستاسو پر وړاندې دښمن تیارو جوړ کړي و که نه؟ دښمن تیارو سخت بمبار شروع کړل. بلې و دغه تیارې چې راللې ډېر دوام یې هم وکړي او بمبار یې هم څخه بمبار وکړي. زموږ سره په دې وخت کې دونه درنې وسلې نه وې. زموږ هغه غټ شی چې و، هغه غټه وسله زموږ د په دې وخت کې راکټ و، بل ته راکټ غټ شی موږ نه درلودی. نو د هغه راکټ سره به مې کله یا 2 مرمۍ وې یا 3 مرمۍ، خو په دې باندې به موږ عملیات کول د الله پاک په نصرت سره. هغه 2 وسلې چې تاسو یادونه وکړله چې مخکې زموږ د عملیات د فعل په مهال باندې سقوط یې وکړي، د دښمن عسکر پکښې وژل سوي و که نه؟ بلې و د دښمن عسکر په دا پوستو کې چې څومره کسان وه ټول مړه سوله. هغه اسلحې بیا موږ راواخیستلې، زموږ سره وې، هغه مو غنیمت کړلې. بیا هم سره له دې چې دښمن ستاسو پر وړاندې بمبار وکړل، دښمن تلفات ستاسو تلفات ډېر و که نه؟ و د دښمن د په دې کې موږ یوه دانه د ملي اردو قرارګاه ونیول چې تقریبا 15-16 کسان پکښې وه، او بله چې وه د پولیسو وه 10 کسه پکښې کې وه. نو ستاسو د مجاهدینو د شهیدانو شمېر څو تنه و؟ زموږ د شهیدانو ملګرو شمېر چې و 1 مو امیر و او 3 مو افراد ملګري وو. حکمل صاحب محترمه، یوه بله پوښتنه دا لرم چې تاسو بیا کله د دښمن شوبلې یا په اصطلاح باندې د دښمن ټانګونه او د دښمن طیارې ولاړلې، تاسو بیا خپلو عملیاتو ته دوام ورکړلو؟ یا چې کله د دښمن طیارې او ټانګان ولاړله، د ساحې څخه ووتل، دا ساحه چې وه د دښمن تر تعقیب لاندې وه. موږ نه سوای کوای چې دلته سره راټول سو، برته خپل مشوره وکړو، د جنګ تضمین ونیسو، ځکه چې هغه نیول سوی تضمین مو سره خراب سو، امیر شهید سو، برخه مخه یو څه نیمګړتیا مابینځ ته راځي. نو برته زموږ عوامو وروڼو زموږ سره بیا دا همکاري وکړله چې خپل وسایل یې د کورو څخه راوویستل، ټکټران، بیا هغو ته پلوړونه واچوله، دا ټیلې د پلوړو ډکې کړلې، بیا د زموږ مجاهدین ټوله نقل کړله، د دښمن د ساحې څخه د مجاهدینو ساحې ته یې ورسول. تاسو هلته بیا پر دغه ساحه باندې د بل ځل عملیات تصمیم ونیولو که نه؟ بلې و موږ بله پیره د دې دپاره تضمین ونیوی چې د طیارو مخنیوی به وکړو. نو موږ چې د دغه دپاره وتلو د طیارو مخنیوی. مننه کو حکمل صاحب محترمه، ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې له موږ سره مو سخته خاطره شریکه کړل. ټولو مجاهدینو لپاره دغه خاطره سخته خاطره وه. د جګړې په ډګر کې امیر شهید کیږي او افراد بیا تر دغسې یو سخت فشار لاندې کیږي، او دا ستاسو د عزم او ټینګوالي څرګندونه کوي چې تاسو په دومره سختو شرایطو کې د خپل داعیې څخه په شا نه سولاست. حکمل صاحب، ستاسو څخه مننه چې له موږ سره مو خپله ترخه خاطره شریکه کړه. که دا راته ووایاست چې ستاسو دپاره د جهاد په ډګر یا جهادي سنګر کې تر ټولو خوږه خاطره کومه خاطره ده چې تاسو یې هم همیشه یادوئ او ور خوشحاله کېږئ؟ ډېر مننه. خوږه خاطره خو دغه خوږه خاطره وه چې افغانستان الحمدلله ټوله فتح سو، شرعي نظام راغلی. زموږ هدف هم دغه و چې شرعي نظام به راځي، هغه الله پاک زموږ ارمان پوره کړي، شرعي نظام راغلی. بس تر ټولو خوږه خاطره دغه ده چې اسلامي نظام په ټول افغانستان کې قائم. مننه کو حکمل صاحب محترمه. یو وار بیا اولنۍ پوښتنه ته ځو، هغه دا چې تاسو خوږه خاطره هم له موږ سره شریکه کړله. هغه دا درته وایم چې تاسو د مین کارېدنې کې ځانګړي مهارت درلودی، تاسو جوړونه زده کړې وه، تاسو دښمن پر پوځیانو د هغې کارېدنه زده کړې وه. د نور وسلو کارېدنې سره مو علاقه درلودل که نه؟ د دوربین سره مو ډېره علاقه وه، او نور د توپکو، سکیلو، راکټو، 82 د دغه شیانو سره ما ډېره علاقه درلودله. ستاسو د کومې وسلې څخه دښمن ډېر ډار او ویره درلوده؟ زموږ د دوربین څخه دښمن
دشمن ډېر ډېر عوام درلودي د شپې په عملیاتو کې او نور خو نو هغه د مین تاثیر خو تر هر څه ډېر و دوی ته. مننه کوو حکمل صاحب محترمه ستاسو له خاطراتو سره چې له موږ سره مو شریک کړل. حکمل صاحب محترمه یو وار بیا به یوه لنډه دمه واخلو او ستاسو له طرف به درنو اورېدونکو سره یوه ترانه شریکه کړو. که تاسو داسې یوه ترانه له درنو اورېدونکو سره شریکه کړئ چې ستاسو لپاره ډېره د خوښې وړ وي او تاسو یې همیشه اورئ. اورېدونکو ته به د فقیر محمد درویش دغه ترانه وړاندې کړو چې پام کوه غلیمه زموږ ټاټوبی په موږ ګران ده، دغه زموږ مینه ده، دغه زموږ ځان ده. مننه کوو حکمل صاحب محترمه، واقعا هم ستاسو ټاټوبی پر تاسو ګران ده، تاسو ډېرې قربانۍ ورباندې ورکړلې، تاسو 3 ځلې د اشغال لوی قوتونه دلته مات کړي دي او په ګونډو کړي مو په تور مخ مو له دې خاورو شړلي دي. قدرمنو اورېدونکو ورځو د الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب هغه ترانه اورو چې وایي پام کوه غلیمه زموږ ټاټوبی په موږ ګران ده، دغه زموږ مینه ده، دغه زموږ ځان ده. دا د حکمل صاحب انتخاب دی ستاسو لپاره. قدرمنو اورېدونکو په دې امید چې تاسو له موږ سره دا ترانه واورئ او بیا هم ښه راغلاست. درنو اورېدونکو دا د سنګر خاطرې خپرونه ده، تاسو زموږ غږ له شریعت غږ راډیو څخه پر 90.6 FM څپه باندې اورئ. حکمل صاحب محترمه ستاسو هم مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حکمل صاحب محترمه یوه پوښتنه دا کوم چې حکمل صاحب محترمه په عموم کې د مجاهدینو لپاره د امیر اطاعت څومره مهم دی؟ که یو مجاهد د امیر اطاعت وکړي څومره به کامیابه وي او که بې اطاعتي وکړي له کومو مشکلاتو سره به مخامخ شي؟ د هغه دپاره څومره خنډونه په لاره کې موجود دي که یو مجاهد بې اطاعتي وکړي؟ جزاک الله، دا ډېره ښه پوښتنه وه. نو په دې کې موږ ډېرې تجربې لرو چې د امیر اطاعت و مجاهد ته تر کومه حده پورې ضروري دی. نو دا خو د حدیث د رڼا څخه موږ ته معلومېږي چې د امیر امر پر افراد باندې پر مامور باندې واجب او لازمي دی. که چیرې نه وسي اکثره وخت کې داسې مشکلات مجاهد ته جوړ سوي وي، که د امیر اطاعت نه وکړي د خپل پر سر باندې کار وکړي حتما مشکل ورته جوړېږي او ورته جوړ سوي دي. دا تجربې زموږ سره ډېرې شته. که تاسو یو مثال د بې اطاعتي د وایست تاسو یو وخت تاسو یادونه وکړئ چې موږ تجربې لرو، او که تاسو د اورېدونکو سره داسې یو مثال شریک کړئ د بې اطاعتي د چې تاسو په ملګرو کې یو چا بې اطاعتي کړې وي. مثالونه خو ډېره سره دي، خو یو مثال بیا درته په یاد کړم چې د جهاد سفر خو ډېره خوشحالي لري. کله چې یو امیر یو مجاهد ته یو هدف وټاکي، کله مجاهد له هغه هدف څخه څو ګامونه مخ پرېږدي، کله هدف ته د رسېدو دپاره د بلې لارې څخه استفاده وکړي، د امیر امر او لارښوونه عملي نه کړي، طبعا له خنډونو سره به مخ کېږي. تاسو یادونه وکړه. بله موږ دلته یو هدف وټاکئ چې دله به زو د دشمن پر قرارګاه باندې به عملیات کوو. د دشمن د قرارګاه په بغل کې بله کوچنکۍ پوسته وه. نو دشمن داسې چل جوړ کړی و چې موږ ته بیا راپور راغلی چې دوی به د شپې ځینې وتل د دې ځایه څه و قرارګاه ته به تلل، دا پوسته به یې ایله کول. نو برکونه و، بیرغونه و، شان بیا وه، څراغان بیا لګېدل. نو موږ ته راپور راغلی چې دا پوسته نسته، نفر یې کللي دي، خالي ګروپانو دا پاته دي. نو بیا هغه زموږ هدف چې کوم و هغه دا قرارګاه وه. نو موږ بیا د دې پوستې دپاره نور مجاهدین کښېنول چې دا پوسته مصروفه کړي. نو دلته چې موږ ته دا راپور راغلی په دې کې مجاهدین ولاړ شول چې موږ ځو دا پوسته پټاوو، اپلا د دې کار کوو. خو بیا دلته امیر امر ورته وکړي چې یا تاسې اپلا مه شورو، موږ به پوره معلومات وکړو، داسې نه چې دښمن چل جوړ کړی وي. خو مجاهدینو چې خبره نه ومنل، دوی روان شول دا پوستې په خوا باندې پوسته پټول، د دښمن طیارې ناڅاپه باندې راغللې، بمبار یې وکړي، تقریبا 4 کس شهیدان مو ودرلودل. دا د بې اطاعتي په وجه باندې. نور هم ډېر مثالونه شته. مثال دي کې چې بې اطاعتي څونه سوی وي خامخا مشکل جوړ سوی دی. ستاسو پیغام مجاهدینو ته څه دی؟ غوښتنه مو له مجاهدینو څخه د اطاعت په مورد باندې څه ده چې هغه څومره پابند د اطاعت وسي، څه وکړي باید د اطاعت په لاره کې؟ مجاهدینو ته باید دا ووایو چې مجاهد باید د خپل امیر اطاعت پوره وکړي. که د غزمې په باب کې دی، که د چکپین په باب کې دی، که د پیرې په باب کې دی، که د کور د رخصتۍ په باب کې دی، که د وطاق د استقامت په باب کې دی. خو چې امیر کوم امر و مجاهد ته وکړي حتما او ضرور بیا دی پر ځای کوي. که چیرې پر ځای نه کړي، بیا که چیرې د مجاهد د بې امرۍ په حالات کې مړ سي، بیا علیه الصلاة والسلام و دغه مرګ ته د جاهلیت مرګ ویلی دی. ډېره مننه کوو حکمل صاحب محترمه ستاسو له پیغامه څخه او ستاسو له تجربو څخه چې له درنو اورېدونکو سره مو شریکې کړې. حکمل صاحب محترمه که دا راته ووایاست چې تاسو در څه وخته به تاسو دا خدمت کوئ؟ تاسو ډېر وخت په دې خدمت کې تېر کړی دی او دا د اسلامي نظام راغلی، حاکم سو
او تاسو بیا هم په دې خدمت کې ولاړ یاست. تر څه وخت ستاسو خدمت دوام لري؟ تاسو یو ورځ داسې فکر له ځان سره نه کوئ چې کور ته به ولاړ سم له خپلو بچیانو سره به کښېنم په یو بل کاروبار به لاس پورې کړم؟ په داسې حال کې ستاسو دپاره یو ځانګړی معاش او څه هم د نظام لخوا څخه تر دا مهاله پورې په خاص ډول نه دي مقرر. تاسو ډېر ستړي سوي هم یاست د جهاد په سفر کې، او تاسو د خدمت بیا هم په صحیح شکل روان کړی دي، د امیر اطاعت مو پوره کړی دي، د ولس خدمت ته ولاړ یاست. یو د ستړیا احساس نه کوئ په دې لاره کې؟ مولوي صاحب چې په کومه ورځ باندې موږ د جهاد ته راولاړ سوي یو او د جهاد مو را روان کړی دی، دغه عزم مو کړی دی چې موږ به جهاد تر هغه وخته پسې کوو چې اسلامي نظام راسي. خو الله پاک جل جلاله اسلامي نظام راوسی، نو اوس بیا دغه د اسلامي نظام ساتنه پر موږ باندې فرض ده. لکه څه رقم چې مثال جهاد را باندې فرض عین و، ساتل هم را باندې فرض عین دي چې موږ به ساتو. که چیرې موږ لاس نه واخو نو بیا به د نړۍ کفار برته پر موږ باندې زړه پیدا کړي او زموږ په اختلافاتو باندې به د دوی زړه خوشحاله سي، نو بیا به دوی پر موږ باندې د بلې خوا څخه یرغل کوي یا بیا د بلې خوا څخه کوي. که چیرې اسلام کمزوری سي او که موږ په ټینګ عزم ورته ودرېږو، ټینګ عزم وي دغه چې نه پرېږدو د جهاد تر هغه وخته پسې موږ کوو چې یا به په دغه لاره کې وژل کېږو او یا به تر دغه حده پورې موږ لویږو چې دغه جهاد ته به موږ راکلای نو سره هغه وخت چې یا به سپین ږیري یا به بوډاګانې یا به وژل کېږو. مننه کوم حکمل صاحب محترمه، ستاسو له عزم څخه ډېر خوشحاله شوم. حکمل صاحب محترمه، دا راته ویلی سي د وروستۍ پوښتنې په توګه در څخه یوه پوښتنه لرم چې تاسو هغه وخت چې په نظامي ډګر کې د دشمن سره شیبه په شیبه لاس وګریوان وست، هغه وخت تاسو ته ډېر ښه خوند درکوي که اوس حالات چې نظام دی، امنیت دی، دا هم ستاسو د وینې د تویدنې برکت دی، سپینه رڼا راله په افغانستان کې، توره تیاره د ظلم او ظلمت ته ختمه سول، ستاسو مقاومت دا د یوه نتیجه ورکړله، شرعي نظام راله یا هدف ته ورسېدلاست. ستاسو دپاره د خوند شیبې په کوم حالت کې وې؟ آیا هغه وخت مو یادېږي که اوس ښه خوند درکوي دا نظام؟ تاسو ناست یاست او ولس ته د خدمت په حالت کې یاست. حالات خو هغه مخکینی حالات چې وه هغه ځان ته خوند درلودی او دا اوسنی حالات چې دي دا بیا ځان ته خوند لري. نو هغه مخکې حالات چې وو هغه داسې حالات وو چې مثال موږ به هره ورځ د دښمن پر پوستو باندې عملیاتونه کول، دښمنان به مو وژل، ذلیله کول به مو، د ستړیاو سره به مو مخامخ کول. په هغه باندې مثال موږ ډېر خوشحاله وو او اوس بیا الحمدلله په دې باندې خوشحاله یو چې موږ د خپل ولس خدمت ته ولاړ یو، خپل ولس مو ارام ته پرېښدي، ارامه کوي، موږ یې پر سر باندې یا پیرداران یو، خدمت ورته کوو، هلې ځلې دا کوو چې تر دغه لا نور هم پر ارامه سي افغانستان، نو پر قراره سي، ولس مو خوشحاله سي. اوس هم په دغه باندې اخته دغه ډېر ښه خوند راکوي. مننه کوو حکمل صاحب محترمه، ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې له موږ سره مو د جهاد د سنګر خاطرات، خپل عزم، خپل پیغام شریک کړلو. حکمل صاحب محترمه، زموږ خپرونه نوره پای ته ورسېدل. که تاسو د خپرونې په پای کې یو وار بیا درنو اورېدونکو ته یوه ترانه ډالۍ کړئ، دا به ستاسو یوه پیرزوینه وي زموږ د درنو اورېدونکو لپاره. په دا وروستیو شېبو کې به د عزیزي صاحب یوه ترانه اورېدونکو ته وړاندې کړو. هغه دغه ترانه ده چې مرحوم کامل ولي د زړونو سره مبارک سه، لښکر دې سو کامیاب ملا عمره مبارک سه، دغه ترانه به ته وړاندې. حکمل صاحب مننه کوو چې له موږ سره خپل انتخاب شریک کړلو، ستاسو انتخاب به درنه اورېدونکي را سره واوري. حکمل صاحب، ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې سره له ګڼو مصروفیتونو موږ ته وخت راکړلو او موږ د رادیو له لارې مو خپل پیغام له درنو اورېدونکو او ګرانو مجاهدینو سره شریک کړلو. ستاسو څخه یوه نړۍ مننه. ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې موږ ته رالاست، موږ څخه مو پوښتنه وکړله. الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي او ټولو اورېدونکو ته چې تر دغه وخته پورې زموږ سره پاتې سو. السلام علیکم ورحمت الله. مننه کوو درنو اورېدونکو، دا د سنګر خاطرې خپرونه وه چې تاسو له موږ سره تعقیب کړه. ستاسو څخه مننه کوو چې زه سید سدیس هاشمي تر یوې بلې داسې خپرونې پورې ستاسو خدمت ته را حاضرېږم. دا ګړی د خدای په امان پر لوی او مهربانه خدای مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.